ډېر چاپېر نه به خاموشي اواز به نه راځي. آخره کې به الله جل جلاله ځان له په خپل اواز ورکړي نن د هغه زورور ذات باچهي ده چې ډېر ذات قهار او جبار ذات دی. بیا د هغې نه پس چې کله دا خلکه پر ځمکه باندې پراته نو پر ځمکه باندې به یوه تیزه زلزله بیا راشي دغې ته قریب ښه چې زلزله راشي دا ځمکه به داسې زنګېږي بلکل تر دې چې دا زلزله به ښه تیزه شي نو دومره به تیزه شي چې د ځمکې دا مخکې سیډ دا مخه دا به لاندې لاړه شي او لاندې سیډ به بر راشي دا ټول انسانان پکې لاندې شي. بیا به ځمکې ته الله جل جلاله فرمایي ته وژړقېږه دا ځمکه به وژړقېږي او چې دننه پکې دا کم مړي دا ټول مړي به ځان سره سم میده کړي بلکل به ځان سره کوتره کړي. خو دا خبر یاد ساتئ انسان که ټول خاورې شي لیکن د انسان چې د ملا دا کم اډوکې دی دا نه خاورې کېږي. او حدیث مبارک کې راځي وایي دا د قیامت په ورځ باندې به په دې پورې الله جل جلاله نور اډوکي غوښه سرمن وینه وغیره دا به دې پورې انحلي او دې نه به دوباره انسان سازي. دا به څنګه جوړېږي نو چې کله انسانان لاندې لاړل هلته وژړقل شول بلکل میده شول بیا به الله جل جلاله عرش ته وایي عرشه باران ووروه خو داسې باران چې یو څاڅکی د احد د غر برابر وي. نو عرش عظیم به باران راوری دا باران چې کله د اسمان اندازې ته راشي نو اسمان خو د قیامت د حیبت د الله د یرې نه به خارج شوی چې کوم دی هغه دغه شوی وي ختم شوی وي د هغې نه به یو چې کوم دی تریخ لوګي سا شوي او هغه شین او تریخ لوګي به لمبه د اور وي. کله چې دا باران د اسمان اندازې ته راشي نو په هغه لمبو کې به دا باران ګرم شي ډېر زیات او دا به یو سلیخناک غوندې تار وکړي او لاندې به راکوشي تر دې چې دا باران به لاندې راشي نو 12 ګزه به ګرد چاپېره د دې ځمکې نه اوبه روانې 12 ګزه دې خوا مسلسل به 12 ګزه د دې ځمکې نه ګرد چاپېره اوبه روانې وي. بیا الله جل جلاله به ځمکې باندې زلزله راولي دا ځمکه به وشي او د اوبو په دې کې لاندې لاړې شي او په دې سره بیا دا نور انسانان راجمدي کړی شي. بیا چې دوباره زلزله راشي د هغې د وجې نه به ښه تیزه زلزله راشي نو هغه لاندې سیډ چې کم پکې مړي پراته وو هغه سیډ به بره راوړي او دا بره سیډ به لاندې یوسي. بیا به دا ټول خلک په مخ د ځمکه پراته روحونه پکې نه هلته به نورم پناه شوي دنیا هم پناه شوي هر څه پناه شوي دنیا بدله شوې وي. بیا به ناګهانه الله جل جلاله اسرافیل علیه السلام مبارک ژوندی کې شپېلۍ به له ورکړي شپېلۍ ووهه چې کوم دی اسرافیله چې ټول خلک منتظر ودرېږي. بیا چې دا چې کوم دی دا خبر یاد ساتئ د ټولو اول چې ځمکه شلېږي د چا نه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه به شلېږي د ټولو اول به هغوی نه شلېږي او حضرت جبریل علیه السلام به د نبی علیه السلام په قبر مبارک راکوشي د هغوی نه ځمکه وشلېږي. نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي جبراییله څه ورځ ده وایي یوم القارعه یوم الصاعقه وایي دا چې دی ټکوونکې ورځ ده د حساب ورځ او دا چې دی د قیامت ورځ ده. نبی علیه السلام ورته وایي زما د امت په باره کې الله څه فرمایلی دی نو بیا دغه ډېر زیات اوږد حدیث دی هغه به ورته زه له شان مختصر کړم خو بیا دا ټول خلک به چې څنګه د شپېلۍ سره منتظر ودرېږي نو دوی چې کله د اسمان ته وګوري اسمان به ختم شوی وي کله غرونو ته وګوري غرونه به نه وي آبادي به نه وي حس به نه وي دا ټول خلک په ژړا باندې سر شي. اوس راځم مین خبرې دلته دا ټول خلک به په ژړا باندې سر شي. نو بیا اوس دا چې کوم دی مین خبره ده. بیا په حدیث مبارک کې راځي د انسان قدم به د ځای نه نه خوځي چې تر څو پورې ته نه د 3 سوالونو جوابونه نه طلب شوي. اول ځواني دې په څه کې تېره کړې ده د قیامت په ورځ باندې به یو تپوس دا کېږي اول ځواني دې په څه کې تېره کړې ده زه سوچ وکړم او تاسو هم سوچ وکړئ چې موږ ځواني په څه کې تېره کړې ده. موږ ځواني صرف په دې پبجي ګیم کې تېره کړې ده موږ ځواني صرف په فیسبوک او په انټرنیټ په فلمونو ډرامو کې ګیره کړې ده او که نه موږ ځواني د الله په اطاعت بندګۍ کې تېره کړې ده. هر سړی له شان ځان ته ګوري ګریوان کې د قیامت په ورځ اول تپوس به دا کېږي ښه چې څنګه قبر نه راپاسې 40 کاله په یو ځای ولاړ نه خوراک نه څښاک هیڅ څوم نه او ټولو سترګې به اسمان طرف ته وي خلک به دومره تنګ شي دومره الله به سره خبرې نه کړي ډېر به غصه وي
او خلک به دومره تنګ شي وایي موږ د دوزخ ته لاړ شو خو چې اوس موږ سره حساب کتاب وشي خلک به د دې نه ډېر زیات تنګ شي. بیا دغه درې تپوسونه اول ده ځواني دې په کم ځای کې پناه کړې ده. نو هر سړی سوچ وکړي چې ما ځواني ځان له جوړه کړې ده که ځان له مې غرقه کړې ده. که چا ځواني غرقه کړي اوس ورته موقع شته الله ته دوښکې توی کړي بس نور پبجي ګیمونو نه توبه وباسئ د دې نور فلمونو ډرامو ګندګونو توبه وباسئ بس نور رښتونې الله ته توبه وباسئ او نیکان بندګان جوړ شئ. دویم ده چې په خپل علم دې څومره عمل کړی و څونه علم دې کړو په خپل علم دې څونه عمل کړی و. نو دا موږ صرف عالمانو پورې خاص کړی ده د عالمانو پورې خاص نه ده ټولو پورې خاص ده. تاسو ټولو ته علم شته چې مونځ پرېښودل څومره سخته ګناه ده ټولو ته پته شته خو نشته. تاسو ټولو ته پته ده چې فلمونه کتل سخته ګناه ده ډرامه کتل سخته ګناه ده لیکن تاسو د دې علم باوجود هم دغه ګناه کوئ. دا تپوس به هم کیږي چې په خپل علم دې څومره عمل کړی و او یا دغه تپوس به بل کیږي او زما ذهن نه وته نو بهر کې کم یو بهر کې به زما ذهن نه وته دغه درې تپوسونه به لازما کیږي. نو باید چې موږ ته الله ښکلې موقع راکړې ده د دې موقع نه موږ پیدا واخلو. تاسو اوس هم پاکي یې ښه ګناهونه بهي پاکي یې البته که د چا نه لږ لږ ګناهونه شوي نو حدیث مبارک کې راځي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. د ګناه نه توبه ویستونکی داسې دی ګویا چې دو اړو ګناه کړې نه ده. کله چې یو بنده ګناه وکړي او دا انسان کله چې دی الله جل جلاله ته توبه وباسي نو دا ګناه الله جل جلاله د کرام کاتبین نم ایره کي او د ځمکې د هغې حصې نه هم ایره کي په کومه حصې باندې چې دی بنده دا ګناه کړې ده او د دې انسان د اندامونو نه هم ایره کي چې په کم اندامونو د انسان دا ګناه کړې ده. خو چې کله بنده الله جل جلاله ته رښتونې توبه وباسي تر دې چې د دې اندامونو نه هم ایرئ د ځمکې نه هم ایرئ د هغې نه هم ایرئ ځکه چې دا اندامونه دا ځمکه دا کرامن کاتبین د هر څه دا په دې انسان باندې ګواهي ورکوي. لکه د قیامت په ورځ باندې به یو کس پولیس رات باندې به نشي تللی ملایک به ورته وایي که تو نه غودرېږې او پولیس رات نه هغه اړه پوروځې نو بیا به صحیح اعمال وښیې د آخري خبره کوم ښه بیا به صحیح اعمال وښیې وي یو خبر هم نه پټوم هر څه به درته ښیم چې کله دوزخ نه هغه اړه پوروځې ورته یې ښه وایي څه څه دې کړي دي نو دې به سوچ وکړي وایي که زه اقرار وکړم چې دا ګناه دا ګناه دا ګناه مې کړې ده داسې نه دوباره مې جهنم ته ورخطا نه کړي لکه هغو ته راواخلم دی به چورلټ انکار وکړي چې ما خو یو ګناه هم نه ده کړې ملایک به ورته وایي که مونږ ګواه پیش کړو نو بیا نو دی به ګیر چاپېر وګوري چې څوک تلي دوزخ ته څوک تلي جنت ته ګواه به د کوم ځای نه اوس راځي نو دی به ناګهانه وي راولئ ګواه د دو اندامونو ته به حکم وشي د سورت یاسین هغه یا څنګه دی یوم نختم علی افواههم وتکلمنا وشبه ایدیهم په کومه ورځ باندې الله فرمایي موږ په دې خولو باندې مهر وهو د دوی د لاسونو به زموږ سره خبرې کوي د دوی د خپې به په دوی باندې ګواهي ورکوي په هغې کارونو باندې چې کوم کارونه دوی کړي دي